نن درته دا شانتي یو قیمتي وظیفه ښیم چې رب العالمین به د دغې وظیفې په وجه باندې ټولې پریشانیانې ختمې کړي، خاص کر د هغه دریو کسانو دپاره چې د هغې دا درې قسمه پریشانیانې رب العالمین د دغې وظیفې په وجه باندې به ستاسو دا پریشاني ختمه کړي او دا د الله سبحانه وتعالی وعده ده چې ختموم به. اول د هغې چا دپاره دا وظیفه ده چې هغه غریبانان دي یا کاروبار شته لیکن کاروبار کې ترقي نه کیږي یا بېروزګاره دي، د هغې چا دپاره دا وظیفه ده. دویم نمبر د هغې چا دپاره ده چې هغه بې اولاده دي یا وخت ډېر زیات وشولو د واده، ډاکټرانو ورته ویلي چې اولاد دې نه کیږي، د هغې دپاره دا وظیفه ده. د سعودي عرب یو عالم وی ما 10 کاله د واده وشو، ډاکټرانو راته ویل چې بچي دې نه کیږي، رخصت یې کړله ما. ویل قرآن کریم مې لوستلو، ویل دغه وظیفه راله مخې له راله، ویل ما ویل چې رب العالمین خو دا واده کړی چې څوک دا وظیفه وی نو انشاءالله زه به وله بچی ورکوم. نو ویل هغه وظیفه مې شروع کړله، الله رب العزت راله اولادونه راکړل. دریم نمبر هغه چا دپاره دا وظیفه ده چې هغه په قحطونو کې ریسار دی، بارانونه پې نه کیږي او دارنګه په بیماریانو کې ریسار دی، د هغې دپاره دا وظیفه ده. هغه کومه وظیفه ده چې دومره بهترینه وظیفه ده هغه دا یو ده. حسن بصري رحمه الله ته یو کس رالو، ورته ویل یره جي بارانونه نشته دی، قحطونه دي، ګیاګانې ختمې شولې، څاروو ته هم تکلیف دی، دا شانتي یو قیمتي وظیفه موږ ته راوښایه چې د هغې په وجه رب العالمین بارانونه راووري. بل کس رالو، هغه ورته ویل یره جي غریبي مې ده، کوم دروازې ته چې لاس اچوم هغه راته بندېږي، کلاوې دروازې راته بندې شي چې کاروبار کوم کاروبار مې خراب شي. دا شانتي یو قیمتي وظیفه راته وښایه چې الله رب العزت زما غریبي د هغې په وجه باندې ختم کړي. بل کس رالو، هغه وویل چې اولادونه مې نشته دی او ډېر کړېدلی او دردېدلی یم، داسې یو دعا راته وښایه او وظیفه چې د هغې په وجه رب العالمین راله اولاد راکړي. حسن بصري رحمه الله والا دغه وظیفه ورکړله، ویل استغفر الله وایم. ناس کسانو هغې ورته ویل چې حاجتونه درې دي، مشکلات درې دي، وظیفه دې ولې یو ورکړله. هغه ورته ویل چې تاسو رب العالمین دا واده په قرآن کریم کې نه ده کتلی چې الله رب العزت د نوح علیه السلام خبره ذکر کړې ده، فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. ویل الله رب العزت د نوح علیه السلام خبره ذکر کړې چې نوح علیه السلام خپل قوم ته ویل چې استغفر الله وایي، ځکه الله رب العزت بخونکی ذات دی او الله رب العزت به په شیبو شیبو باران په تاسو راولېږي، الله به اولادونه درکړي، الله به مالونه درکړي، الله به باغونه درکړي، الله به نهرونه درکړي. ځکه انسان باندې چې دا څومره تکلیفونه راځي دا د د ګناهونو د وجې نه راځي، نو کم از کم ورځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي سل استغفار وایي، الله رب العزت به هم دا ټولې پریشانیانې ختمې کړي. نو دا استغفار هغه کلمه ده چې رب العالمین هر تنګسي په اسانۍ باندې بدلی، هر غم د رب العالمین په خوشحالۍ باندې بدلی او هغه ځینه به الله رب العالمین رزق درکوي چې ستا سره د هغې طرف نه امید هم نه وي. نو دغه کلمه او دغه وظیفه ځان سره وایي استغفر الله استغفر الله، او کم از کم چې ورځ کې د 100 ځلو نه کمه نه وي.